ګرانو مینوالو، زه یم اقبال حسین افکار او دا د ګندهارا ټي وي د نن ادبي خبر سره ستاسو په وړاندې یم سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. پرون د شورو په ورځ د اګست په 23مه نیټه کال 2023 د شورو په ورځ مازدیګر 5 بجې د اکاډمي ادبیات پاکستان په کانفرنس هال کې یو ډیره خوندوره علمي ادبي دستوره وشوه. دا دستوره د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد لخوا وه او د پښتو د دوو شخصیتونو د کتابونو د مخکتنې دستوره وه. په دې کې یو کتاب د یاد شاعر ادیب دانشور محترم ممري شفق صاحب شعري مجموعه ګلرنګ او بله د ښاغلي اقبال حسین افکار کتاب شملې او لوپټی چې په شخصیت نګارۍ اړه دی. د دې دستورې صدارت پروفیسر ظاهر شاه ظاهر صاحب وکړو او په دې موقع د علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ د پاکستاني ژبو د څانګې چیرمن پروفیسر ډاکټر عبدالله جان عابد صاحب او د قائد اعظم یونیورسټۍ د انسټیټیوټ اف پاکستان سټډیز ډایرکټر پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل صاحب اعزازي میلمانه وو او په دې د دې دستورې مشر میلمه د پښتو ژبې یاد استاد شاعر او د سحر اکیډمۍ لاچې کوټ بانی ډایرکټر سعادت سحر صاحب مشر میلمه او په سټیج د دواړو کتابونو مصنفین محترم ممري شفق صاحب او اقبال حسین افکار هم ناستو او ورسره د ادبي سوسایټۍ چیرمن د کوربه په حیث په سټیج ناستو. د نظامت چارې د ادبي سوسایټۍ سیکرټري جنرال ښاغلي سردار یوسفزي ترسره کړې او د قرآن غونډې شروع ښاغلي خان کریم افریدي د قرآن پاک د تلاوت نه وکړه. وروستو ښاغلي سردار یوسفزي میلمنو ته هرکلی وې د پښتو ادبي سوسایټۍ مقاصد ارزوایات بیان کړل او د دې دستورې په اړه خبرې وکړې. ورپسې ښاغلي عبدالحمید زاهد د دواړو کتابونو باندې د خپلې خوا خبرې وکړې او د دواړو شخصیتونو خدمات یې وستایو او ورسره د محترم اسرار د توري صاحب لیک چې د ښاغلي افکار په کتاب شملې او لوپټی لیکلی شوی هغه واورولو. وروستو خان کریم افریدي، وقار علي شاه دریاب، ډاکټر منظور افریدي، ډاکټر ښاغلي عبدالهادي مایار، نذیر الحق کریم او ډاکټر عبدالله جان عابد صاحب، ډاکټر حنیف خلیل صاحب او مشر میلمه سعادت سحر صاحب او حیات سواتی او نورو ګڼ شمېر ملګرو او صاحب صدر پروفیسر ظاهر شاه ظاهر صاحب په دواړو کتابونو ګټورې خبرې وکړې او د دې سره د دواړو شخصیتونو د ادبي او خدماتو هم په زړه پورې خبرې وکړې او دې دواړو ته خراج تحسین وړاندې کړو. دا دستوره مازدیګر په 5 بجې شروع شوې وه او ماسخوتن په 8 بجې وپایده او په دې موقع